السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست زموږ د انګلیسي ژبې د زده کړې چینل ته. نن به موږ د انګلیسي ژبې یوه ډېره مهمه زمانه زده کړو چې نوم یې دی present perfect continuous tense، یعنی اوسنۍ یا حاضره بشپړه استمراري زمانه. دا زمانه زموږ لپاره ځکه مهمه ده چې په ورځني انګلیسي کې ډېر استعمالیږي. نو که تاسو غواړئ روانه او طبیعي انګلیسي زده کړئ نو دا درس تر پایه وګورئ. راځو په ننني درس باندې شروع کوو. اول دا زده کوو چې تعریف یا پیژندګلوي د دغه زمانې په څه ډول سره راځي. Definition of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and is still continuing now, or has recently stopped but its effect is still visible. حاضره کامله جاري زمانه هغه زمانه ده چې د داسې یو عمل لپاره استعمالیږي کوم چې په تیر وخت کې پیل شوی وي او تر اوسه دوام ولري، یا همدغه عمل لږ مخکې ختم شوی او درېدلی وي خو اغیزې یې لا هم موجودې وي. دا خو تعریف شو، خو که اوس موږ دا بیان کړو چې کوم اهداف چې د هغو اهدافو لپاره دغه زمانه استعمالیږي او موږ ته دغه اهداف له دغه مخکیني تعریف څخه راڅرګنده شوي او په لاس راغلي دي. که دغه اهداف بیان کړل شي نو به تاسو په دغه مخکیني تعریف باندې ډېر ښه پوه شئ. تاسې ګورئ دغه مخکیني تعریف ته په کتو دغه زمانه د درو اهدافو لپاره کارول کیږي په داسې ډول سره. First, action started in the past and is still continuing، یعنی هغه عمل چې پخوا پیل شوی وي او تر اوسه روان او جریان لري چې دا یې اول هدف دی. For example, I have been studying English for 2 years. زه له 2 کلونو راهیسې انګلیسي زده کوم، یعنی د 2 کلونو راهیسې زه اخته یم لګیا یم، خو اوس هم نه یم خلاص شوی، اوس هم اخته یم د انګلیسي زده کړه کوم. Second, to show duration of an action. دوهم هدف دا دی چې دغه زمانه د یو عمل موده یا وخت څرګندوي چې دومره اندازه وخت کیږي چې هغه دلته کار کوي. 3 کاله کیږي، څو ورځې کیږي، څو میاشتې کیږي چې هغه دلته اخته دی کار کوي. For example, they have been playing cricket for 3 hours. هغوی له 3 ساعتونو راهیسې کرکټ لوبوي. We have been waiting for you since morning. موږ له سهار راهیسې ستا انتظار کوو، تا ته په انتظار یو تر اوسه پورې. Third, recent action with visible result، چې دا یې دریم هدف دی، یعنی هغه عمل چې تازه ترسره شوی وي او اغیزې یې ښکاره وي. For example, it has been raining، یعنی باران ورېدلی دی. دا هغه جمله ده چې تازه شوی عمل بیانوي، ځکه ځمکه له هم لنده ده. دغه لندوالی یو اغیزه ده، یو اثر دی د ورېدلو د باران. He is tired because he has been running، هغه ستړی دی ځکه منډې یې وهلې دي. نو دغه ستړیا یو اغیزه ده د منډو وهلو چې پر دغه کس باندې ښکاره ده. انشاءالله چې پوهېدلي به یاست. اوس راځو د دغه زمانې په یوې بلې مهمې برخې باندې شروع کوو چې هغه برخه ده structures of this tense، یعنی ساختمانونه یا جوړښتونه د دغه زمانې. Positive sentence structure، د مثبتې جملې ساختمان یا جوړښت په دغه زمانې کې په داسې ډول سره دی. بیا هم د تیرو زمانو په شان تاسو یو ځل د ساختمان ته ښه متوجه شئ. او هو زه تاسو ته دا خبره کوم چې که دغه د مثبتې جملې ساختمان ته ښه متوجه شي او ښه یې زده کړئ نو هغه نور ساختمانونه لکه د منفي جملې یا هم د سوالي جملې سټرکچرونه بیا ډېر درته هوسا تمامېږي، ځکه هر څه چې دي او په دې زمانې کې استعمال راځي هغه دلته په دغه سټرکچر کې ښه په تفصیل سره بیانېږي، او هغه نور سټرکچرونه داسې نه دي ځکه هلته یې حاجت هم نشته. نو ځکه زه تاسو ته دا توصیه کوم چې دغه د مثبتې جملې د ساختمان زده کړه زیاته مهمه ده. خیر راځو چې تشریح یې کړو. تاسې ګورئ دغه ساختمان ته په کتو اولا په جملې کې اس یعنی سبجیکټ ایښودل کیږي. انشاءالله په دې به پوهېدلي یاست چې ولې او په څه دلیل دغه سبجیکټ په شروع کې د جملې راځي، او که نه یاست پوهېدلي نو هغه مخکینۍ زمانې خامخا سره مطالعه کړئ. او په دوهم ځای کې د جملې د هیو او د هز استعمال کیږي چې دغه هیو او هز په باره کې مو په present perfect tense یعنی حاضره کاملې زمانې کې زیات وضاحت کړی دی چې د دوی نوم څه دی، کار او وظیفه یې څه ده. دغسې نور که یې دلته بیا تشریح کړو نو به هم ویډیو اوږده شي او بل تکرار خوند هم نه لري. په دریم ځای کې د جملې د بین استعمال کیږي، BEEN. اوس د دغه زمانې په سټرکچرونو کې دغه شیان اضافه شوي دي لکه بین، سینس and for. نو به موږ هم د هر یو تشریح په خپل ځای کې وکړو. اوس که تاسو پوښتنه وکړئ چې دا بین بیا څه بلا ده، دا لغت خو مو په تېرو زمانو کې ګډ سره لیدلی نه و. نو بیا واورئ بین چې د to be یعنی د be دریم حالت دی، یعنی past participle form دی، او د دغه be دوهم حالت were او was دی
چې دغه حالت بیا په پاست کنټینوس ټینس کې استعمالیږي چې د هیلپینګ یا ټو بی وربز په نامه سره یادیږي. اصلي کار او وظیفه یې د مرسته کول یعنی مرستندوی وربونه چې په پریزنت کنټینوس ټینس کې هم بیان شوی دی. یعنی دغه وربونه چې په کومه زمانه کې استعمال کړی شي نو د دوی کار او وظیفه په هغه زمانه کې دا ده چې دغه زمانه اړوي او کنټینوس یعنی جاری زمانه ده. که دوی نه وي او ته غواړې چې جمله دې جاری زمانه شي نو دا ډیره بعیده خبره ده، ځکه د انګلیسي ګرامر ته وایي چې جمله دې غلطه او خرابه ده. سمه یې نو هغه ځای د خرابوالي به هم دا وي چې دغه هیلپینګ وربز به نه وي پکښې. خیر، او په څلورم ځای کې د جملې د مین ورب یعنی د اصلي فعل یا ورب ایښودل کیږي سره له آی ان جي، ځکه دا خو جاری زمانه ده. او په پریزنت کنټینوس ټینس کې مو هم دا واضح کړی ده چې آی ان جي ولې په جاری زمانه کې د اصلي فعل سره استعمالیږي او که دوی نه وي نو کوم تاوانونه پیښیږي. که ستاسو بیا هم نه وي زده نو هلته مراجعه وکړئ. په پنځم ځای کې د جملې د سینس یا د فور استعمال کیږي. تاسې ګورئ ملګرو د دغه دوو شیانو لکه سینس یا فور چې د پریپوزیشن په نامه سره یادیږي یعنی د وصل توري چې دوه لغتونه یا دوې جملې سره نښلوي. خو دلته په دغه زمانه کې د هر یو کار او وظیفه جلا جلا ده په داسې ډول سره. که ستاسو هغه درې اهداف د دغه زمانې په یاد وي چې شروع کې د ویډیو تیر شو، مثلا اول هدف دا و چې دغه زمانه د یو کار یا د یو عمل د پیل وخت او موده بیانوي چې له کوم وخت راهیسې دغه کار شروع دی. نو اوس دغه هدف د دغه زمانې په سینس سره پوره کیږي، ځکه چې د سینس تعریف دا دی چې Sense is used to show the starting point of an action یعنی د یو عمل د پیل یا د شروع کېدلو نیټه یا وخت ښیي. مثلا له کومې ورځې څخه له کومې میاشتې یا هم له کوم کال راهیسې د دغه عمل یا کار شروعات شوي. For example, she has been working here since 2023 هغې له 2023 کال راهیسې دلته کار شروع کړی دی. تاسې ګورئ هغه وخت یې وښودی چې دی په هغه وخت کې کار پیل او شروع کړی دی چې هغه 2023 کال دی، یعنی اوس یې هم کار روان دی. بل مثال I have been walking since morning یعنی زما د قدم وهلو د پیل نیټه سهار دی او اوس هم جریان دی. او پاتې شي فور د دې کار او وظیفه بیا دا ده چې کله دغه زمانه د دوهم هدف لپاره استعمال کړل شي، مثلا دغه زمانه د یو کار یا عمل هغه ټوله موده او وخت وشي نو بیا دغه فور په دغه زمانه کې پر ځای د سینس استعمالیږي، ځکه چې For is used to show the duration of an action یعنی د یو عمل یا کار هغه موده او وخت ښیي چې څومره ساعتونه ورځې یا میاشتې کېږي چې دغه عمل پیښ شوی دی. For example, I have been working for 3 hours زه له 3 ساعتونو راهیسې اخته یم کار کوم. یا هم He has been working for 3 days یعنی هغه له 3 ورځو راهیسې اخته دی کار کوي. انشاءالله چې پوهېدلي بایاست. نو له دغه جهته دغه دواړه که سینس دي یا هم فور ضروري او لازمي دي په دغه زمانه کې او یو د هغه بل پر ځای باید نشي استعمالېدلی. هو دا یوه خبره باید زه وکړم که چېرته یو کس په دغه زمانه کې یو جمله جوړوي خو نور دا نه وي مطلب چې یا د یو عمل د پیل وخت وشي یا هم د هغه عمل ټوله موده بیان کړي، بلکې دی د دغه زمانې د هغه دریم هدف لپاره یو جمله جوړوي یعنی نوی ختم شوی کار بیانوي چې اغیز یې له تر اوسه ښکاروي. بیا نو دغه سینس یا فور ته ضرورت نشته ځکه ستا مطلب هغه مخکې 2 هدفونه نه دي، نو بیا دا سینس یا فور د څه لپاره؟ For example, it has been raining یعنی باران ورېدلی دی. تاسې ګورئ دلته زما دا مطلب او هدف نه دی چې له کوم وخت راهیسې یا څونه موده کېږي چې باران وریږي. ګرانو کتونکو دا خو د دغه درو شیانو تشریح وه چې په دغه سټرکچر کې د مثبتې جملې اضافه شوي وه. اوس بیرته راګرځو خپل سټرکچر ته چې موږ ته هم په دغه ساختمان کې فقط هغه آخري برخه یا جزء پاتې و چې object یا کمپلیمنت ورته ویل کېږي. دا خو نو انشاءالله هر ملګری پېژني یعنی هغه چې جمله باندې تمیږي. رابش مثالونه ته For example, I have been reading a book for 3 hours ما یو کتاب له 3 ساعتونو راهیسې ولوست. You have been learning English since Friday ته انګلیسي ژبه د جمعې له ورځې څخه زده کوي. He has been working hard هغه سخت کار کوي. Negative sentence structure د منفي جملې ساختمان یا جوړښت په دغه حاضره کامله جاري زمانه کې. مخکې مو هم وویل که چېرته د مثبتې جملې سټرکچر یا ساختمان زده کړه شي نو به د نورو جملو لکه منفي یا سوالي جملې د دغه جوړښت زیات اسانه کېږي، ځکه دلته په دغه سټرکچر کې د منفي جملې نور ټوله پر هغه ترتیب باندې ساختمان جوړ دی، صرف یوه کلمه د ناٹ په شی اضافه کړل شوې ده او دا ځکه چې دا خو نیګټیو یا منفي جمله ده. For example, I have not been sleeping well since 9 o'clock زه له 9 بجو څخه ښه خوب نه کوم. She has not been studying for 7 days هغې له 7 ورځو راهیسې زده کړې نه دي کړي.
interrogative sentence structure د سوالی جملې ساختمان یا جوړښت او دغه ساختمان به ان شاء الله ډیر هوسا د تمام شي ځکه چې دلته په دغه سټرکچر کې د سوالی جملې نور داسې خاص تغیرات نه دي راغلي صرف د دوه شانو ترمنځ عکس یا بدلیدل راغلي دي هغه دا رقم چې سبجیکټ یا فاعل د جملې وځای ته د هیلپینګ وربس چې have یا has دي ورغلی او دغه هیلپینګ وربس بیا ځای ته د فاعل راغلي دي او په اخر کې د جملې د سوالیه علامه ایښودل شوې ده نور که بین دی یا هم مین ورب سره له ING او یا هم که کمپلیمنت دی دا ټول پر خپل ځای باندې پاتې for example have you been waiting for me since midnight آیا تاسو زما انتظار د شپې له نیمایي څخه کړی دی has Ahmad been working here آیا احمد دلته کار کوي او په اخر کې د ویډیو بیا درته وایم چې په یو جمله کې have یا has د be چې helping verb دی دغه be له دریم فارم سره چې been دی راغلی و لکه موږ چې ستاسو مخ ته داسې یو لنډ سټرکچر هم ایښی دی بس تاسې پوه شئ چې دا هم دغه حاضره کامله جاري زمانه ده او دغه رقم د ویډیو په پای کې یوه هوسا فارموله لپاره د یاد په اړه د سینس یا هم فورډ سره زده کړئ دا رقم سینس مساوي starting point یعنی سینس د یو عمل د وخت پیل شي او for مساوي duration یعنی د یو کار موده یا وخت بیانوي duration